بنګ ته ډېر شکایتونه ملاویږي، مور خپه، پلار خپه. ای نوجوانانو دا مور مه خپه کوئ، دا سپینګیری بابا مه خپه کوئ. د دې باباجي په رضا کې خپله رضا ولټوه. تا سره ډېر مخلص دی، تا سره ډېرې سختې تېرې کړي دي. د دې بوډۍ ابۍ دا ټیټه ملا وګوره، د سترګو نظر یې لاړو، ختم شو. غریبه بیماره ده، شوګر دی، د ګردو بیماری ده، ډایلیسس دی، دا ګولۍ وخوره دا ګولۍ وخوره. د دوی به څومره ژوند پاتې؟ ټول عمر دی دوستانو له ورکړی، ټول عمر دی موبایل له ورکړی دی، بد نظرۍ له دې ورکړی دی که نه. راشه د دې بوډۍ ابۍ د قدمونو لاندې خپل جنت ولټوه. زه چې کله د خپلې معاشرې ترجماني کوم زړه مې جاړي. ماشومانو یو بل سره به جنګونه کول، مور زما مور زما. اوس 5-6 زامني زابل ورځ یو جرګه کې ناسومه، جیداد تقسیم شو، روزگار تقسیم شو. چې کله د مور نمبر راغی 8 زامن دي، یو بل ته وایي بیبي به تا سره یي، مور به تا سره یي. بیبي غریبه هغه ډډې ته ناسته وه، غمجنه وه او په ژړا وه چې اوس به مې چا ته حواله کوي. الله د نبی محمد رسول الله نه تپوس شو، وی قیامت به کله وی الله ته پته ده، وی څه نشاني خو وښایه که نه. وی کله چې مور د اولاد د لاسه ذلیله شي انتظار کوئ، قیامت به راځي، د کاڼو باران به کېږي. ای مور ستا عظمت ته سلام دی. کله چې ډوډۍ 4 وې او بچي 5 دي که نه، مور وی زما زړه ته نه کېږي، وی زه مړی یم. د چت لهړی به ما تو منګ سے گزاره کړې ده، سختی تیر کړي منګ سے گزاره کړې ده، تکلیفونه تیر کړي منګ سے گزاره کړې ده. نوجوانانو تاسو ته وایم زه به مدرسې ته تلم، ډېره د غربت زندګي، ډېر د تکلیفونو ژوند که نه. موږ کره به زموږ خپلوان او رشته داران نه راتلل. زما مور به ویل تاسو موږ کره ولې نه راځئ؟ زما مور ته به ویل وایي ستاسو د چت لهړې مات دي، وایي هسې نه ستاسو دا کوټې را باندې راوغورځېږي. چې باران به و دغې مور به یو ځای کې لوښی کېښود او دې ځای کې به اوبه راڅڅېدې، هغه ځای کې به راڅڅېدلې. ته څنګه دا مور خفه کولی شي؟ ما ډېر خلک مقبرو کې قبرونو ته ولاړ لیدلي دي، جاړي. مور مې را سره ډېر تکلیفونه تېر کړه، اوس رانه داسې په دردونو تکلیفونو کې لاړه، اوس را سره ګاډی یم دی او بنګله ده، خو مور مې نشته که نه. زه به په چوټۍ رالم، ګاونډ کې به روپۍ قرضولې وی، زما بچی مدرسې له ځي. بهته بله ورځ به کوړي کې بیان و، ما ته یو ملګري وویل، یو مولانا صاحب وایي ته دې ځي ته څنګه ورسېدې؟ ما ورته مولانا صاحب د الله په ذات مې دې قسمي دا زما خپل کمال نه دی. مور به د خلکو بړستنې او تورشکې ګنډلې، 10 روپۍ به یې جمع کولې، یو خزانه و هغې ته به یې اچولې، ماته تانیزونه به پکې و چې پوره به نه شوې بیا به یې قرضولې، وایي زما بچی مدرسې ته ځي، واړه به یې ګرځول په دې کورونو کې. او کله چې به یې ما ته جب کې کېښودلې، سترګو کې به یې اوښکې راغلې، ما ته یې بچیه ډېرې د سختې روپۍ دي چې ضایع یې نه کړې. پلار به دیاړۍ له تله، مزدورۍ له به تو، دومره یې بوټان سولیدلي وو چې سوري شوي وو. ما یې بابا دا خو سوري دي. یو ورځ باران ورېدو، دیاړۍ له تلو، د خپو ته یې شاپرې واچولې. ما یې دا بوټان خو سوري دي. ما ته زما پلار دروغ ویلي وو. نوجوانانو تاسو ته وایم غټ موبایل دې په لاس کې اخیستی دی، نشه یې، دا ځواني همیشه نه ده.
तुझे पहले बचपन ने बरसों के लाया, जवानी ने फिर आके मजनू बनाया, बुढ़ापे ने फिर आके क्या क्या सताया, अजल तेरा कर देगी बिल्कुल सफाया, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है, स्ताप जवाने बेउजल द बुढ़ा तोब पदी बखार बा पदी बहार बा खजान राजी आज साता या बदे हमसा पलास की निवली उमला टीटा, अचानक बटिस्टू ना उकड़ी गुर्दे दे फैल ली, अचानक बटिस्टू के इस्ता को छू कर दे, खत्म बड़ा दा बेवफा दुनिया, दा बेवफा जिंदगी, द लगे गुंती मजीद खातिर ता रब कायनात खपा करे दे। बात जुमा प्लार दरोग वेलियो मवेदा बुटान सुरी दी माते बच्चे دا مال گوته خوګی نو ما سوري کړی دي. ډیر وخت پس ما ته زما مور ویل ستا د پلار د بوټانو وس نه کېدو چې ځان له بوټان اغیستی وای. نوجوانانو د اخیری خبره درته پرېدم، نن که دغه پلار تا په دې منبر ناس لیدل غواړي که نه، نو ته ولې نه کښېنې په دې منبر باندې؟ ته ولې ځان د دې منبر د ناستې قابل نه جوړی؟ نن که دغه مور په دې فکر کې ده چې زما دا بچی یو ښکلی ډاکټري، یو ښکلی انجینیري، زما دا بچی یو ښکلی لیکچرر پروفیسري، چېرته استاذي، زما دا بچی ښکلی مولانا صاحب، ښکلی مفتی صاحبي، ښکلی قاري صاحبي په دې مسله ولاړي، په دې منبر باندې ناسي او قال الله او قال رسول بیانوي. زما دا بچی د معاشري خدمت وکړي، زما دا بچی د ختم نبوت دفاع وکړي، نو ته ولې د دغې والدینو ارمانونه نه پوره کوې؟ پوره کوو به که نه انشاءالله؟ لاس اوچت کوي، وعده وکوي، پوره کوو به که نه انشاءالله؟ د دې علماو سره به مینه کوو که نه انشاءالله؟ دا کاریګر دی راولی خپل بچی ور سره کېنوئ. غلام غوث هزاروي رحمه الله له یو سړی راته د هغه 20,000 روپۍ تنخواه وه. ما د دې مولانا صاحب نه تپوس وکړو، هلته موږ د روجماتي دعوت کړی و دوی، الله یې د دوی په عمر علم کې برکت واچوي. نو ما وی تاسو خو ډېر ښکلې مدرسه جوړه کړې ده ماشاءالله. نو د یو ساعت خاموشه و بیا راته وویلې مولانا صاحب دا ځای د کرایي دی، وګوره زمونږ بنګلي وګوره او مدرسه وګوره. شریک شئ دوی سره، ستاسو بچي به پکې سبقونه وایي. زه خو میلمه سړی یم، په دغه لار رالم او اوس به واپس وځم، خبره ختم. څه چغې، څه دردونه، څه احساساتو په دې زړه کې مې راوړي و. تقریر مې درته نه دی کړی، اوس به درنه اجازت وغواړم او ځم به که نه. د دوی خو تاسو سره عمر دی، ستاسو د دوی سره عمر دی. ستاسو بچي به په دې کې سبقونه وایي، ستاسو په نسلونو کې، ستاسو په اولاد کې به الله علما پیدا کړي. نو غلام غوث هزاروي رحمه الله هغه وایي مدرسې ته به یو سړی راتو، د هغه 20,000 روپۍ تنخواه وه.